ذکر چې دا نښې ولري نو ښځې ته ډېر خوند ورکوي. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ. دوستانو، په دې ویډیو کې به په دې اړه معلومات درکړم چې کوم ډول ذکر یا کومې نښې چې ذکر ولري نو هغه ذکر ښځې ته ډېر خوند ورکوي تر څو کوروالی ورسره وکړي. د ویډیو د شروع کېدو مخکې باید یادونه وکړم چې زموږ چینل ضرور سبسکرایب او ورسره په خوا کې د زنګ نشان هم کلیک کړئ. دوستانو، ذکر خو مختلفې اندازې او مختلف شکلونه لري. ځینې ذکر داسې وي چې هغه په اوږدوالي کې اوږد وي خو کلک نه وي یا غټ نه وي. ځینې بیا داسې وي چې هغه ډبل وي او ځینې بیا داسې وي چې کلکوالی ښه لري خو په اوږدوالي کې مشکل لري. یعنې قسم ذکر وي. زه به تاسو ته په دې اړه دا ووایم چې ذکر په اوږدوالي یا لنډوالي پورې دومره تاثیر نه لري. یعنې که اوږد وي او که کوچنی وي نو ښځې ته خوند ورکوي، دا فرق نه کوي. خو یو څو علتونه شته دي. یو دا چې د ذکر ډبلوالی او بل دا چې د ذکر یعنې هغه ډبلوالی چې دی هغه هم دومره تاثیر نه کوي. خو داسې هم نه چې ډېر نری کمزوری ذکر وي. خو تر ټولو مهم چې دی هغه د ذکر هغه نیغ درېدل یا کلکوالی دی. که ذکر کلکوالی ونه لري نو دا ذکر بیا ښځې ته هېڅ خوند نه ورکوي. یعنې نرم ذکر ښځې ته خوند نه ورکوي. دا چې د موټک وهونکو ذکرونه چې دي هغه اکثره نرم وي نو دا ذکر بیا ښځې ته هېڅ خوند نه ورکوي. یعنې ذکر باید کلک وي او د کلکوالي لپاره بېلابېلې طریقې موږ لرو چې باید په هغې سره یې کلک کړو چې ما تاسو ته مخکې هم ښودلې او په راتلونکي به یې هم درته وښیو. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل ذکر کلک وساتئ او کلک ذکر چې دی دا ښځه خوښوي. خو که چېرته ذکر ډېر هم اوږد یا ډېر هم غټ وي خو چې کلکوالی ونه لري یا نرم وي دا ذکر ښځه هېڅکله هم نه خوښوي. البته ښځې ته داسې ذکر خوند ورکوي چې کلکوالی ولري، یو څه ډبل وي او لږ اوږد هم وي. دا نو اوله درجه ذکر دی. خو د 6 انچ څخه غټ ذکر چې دی بیا هېڅ فایده نه لري ځکه چې دا بیا د وخت په تېرېدو سره زر کمزوری کېږي. د 6 او 3 انچونو ترمنځ ذکر چې دی هغه خوندور ذکر دی او د 3 انچونو څخه کوچنی ذکر چې دی دا بیا ښځه نه خوښوي. او همدارنګه په ډبلوالي کې هم باید ذکر یو څه ډبل وي، ډېر کمزوری هم ښځه نه خوښوي. خو تر ټولو مهمه چې مخکې مې هم یادونه وکړه هغه د ذکر کلکوالی دی. ذکر د څه شي وجې سستېږي هغه یو لوی علت موټک وهل دي. چې موټک ووهل شي نو بیا ذکر کوږوالی پیدا کوي، په یو طرف کې به کوږ وي او بل دا چې دا به نرم وي. یعنې د کوروالي په وخت کې به داسې کلک نه وي، سم کلک چې نه شي کوتک ترې جوړ نه شي نو بیا ښځه دا هېڅ نه خوښوي. هیله منم چې زموږ د ویډیوګانو غلط مقصد وانخلئ. دوستانو، موټک مه وهئ، په دې سره ستاسو جنسي کمزوري او همدارنګه د ذکر مشکل پیدا کېږي. ویډیو درسره لایک او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.